الحمدلله وکفا وسلام علی د بدیل سوداګریزو لارو پر لټولو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ټینګار. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملاعبدالغني برادر له خصوصي سکټور سره په ناسته کې وایي ټول افغان سوداګر او صنعتګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري باید بدیلې لارې وټاکي. د دې خبرتیا له لارې اسلامي امارات خپل غاړې خلاصوي او په واضح ډول درته وایي چې کله دې خبرتیا وروسته هم تجاران مالونه د پاکستان له لارې واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې اسلامي امارات هیڅ ډول مشکل ته رسیدنه نه کوي او نه یې غږ اوري. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال همداشان وایي د درملو وارد کوونکي هم باید تر 3 راتلونکو میاشتو له پاکستان څخه خپل واردات ودروي او له دې هېواد سره ټول تړونونه فسخ کړي. ملاعبدالغني برادر ټینګار کوي هر کله چې پاکستان وغواړي د دواړو هېوادونو ترمنځ لوی لارې پرانیزي باید لوړ تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې یو ځل بیا هغه نه تړي. دا چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلي او د دواړو هېوادونو تجاران او صنعتکاران یې متضرر کړي دي، اسلامي امارات اړ شو چې پورتنۍ پرېکړه وکړي. که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي. له بلې خوا د صنعت او سوداګرۍ وزیر د پاکستان لار د سوداګریزو راکړو ورکړو لپاره ناورین زېږوونکی بولي او وایي په تېره یوه میاشت کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 2 میلیون ډالر افغانو سوداګرو ته تاوان رسېدلی دی. په همدې حال کې خصوصي سکټور هم د اسلامي امارت له دې سیاست څخه په ملاتړ ژمنه کوي چې په هر ډول شرایطو کې د خلکو او حکومت ترڅنګ به وي. بخش خصوصی افغانستان به رهبری امارت اسلامی تعهد می‌نماید که در راه رشد و آبادانی وطن عزیز با روحیه ملی و ایمان راسخ در کنار دولت و ملت شریف افغانستان ایستاده و از هیچ تلاش و کوشش دریغ نخواهد کرد. له دې سره شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستیو ترنګلتیا له کبله پاکستان افغانستان سره خپلې لارې تړلې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر په وینا په هغه هېواد کې د افغانو سوداګرو شاوخوا 2000 کانتینره سوداګریز توکي درېدلي دي.